ملګرو هغه لوبډلې درپېژنم چې 2018 کال د جنورۍ میاشتې څخه یې تر دې دمه زیاتې ورځنۍ لوبې ګټلې. سلام او مینه دوستانو، په یوې بلې نوې او په زړه پورې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. او که چېرته زموږ له چینل سره نوي یو ځای شوي یاست، دغه چینل درسره سبسکرایب او په خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ، تر څو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په باره کې خبر درکړل شي. موږ هره ورځ تاسو ته د کرکټ نوي او تازه مطالب خپروو. د نړۍ په سطحه هغه لوبډلې درپېژنم چې کم میچونه یې کړي او زیاتې لوبې یې ګټلې، چې عبارت دي انګلینډ، انډیا، بنګلادیش، ساوث افریقا، افغانستان، نیوزیلینډ، ویسټ انډیز، اسټرالیا، ایرلینډ، پاکستان. دا هغه لوبډلې دي چې کم میچونه یې کړي او زیات میچونه یې ګټلي، چې خوشبختانه افغانستان په 10 ټاپو ټیمونو کې 15 مقام خپل کړی دی. انګلینډ 15 میچونه کړي، 40 پکې ګټلي. دوهم مقام کې هندوستان 33 میچونه کړي، 32 ګټلي دي. دریم بنگلادیش 22 میچونه کړي، 18 ګټلي دي. څلورم ساوث افریقا 22 میچونه کړي، 18 ګټلي. بنگلادیش او ساوث افریقا په یو لیول کې روانه ده. پنځم مقام کې زموږ ګران هیواد افغانستان 22 میچونه کړي، 15 ګټلي دي. شپږم مقام کې بیا نیوزیلینډ 40 میچونه کړي، 15 ګټلي. اووم ویسټ انډیز 28 میچونه کړي، 12 ګټلي. اتم استرالیا لوبډله ده چې 26 میچونه کړي دي، 11 ګټلي. نهم ایرلینډ لوبډله ده چې زموږ او ستاسې ورسره سیریز هم روان دی، 23 لوبې کړي، 11 ګټلي دي. لسم پاکستان چې 33 میچونه کړي، 10 ګټلي دي. نړۍ مننه چې زموږ ویډیو مې تر پایه وکتله، په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلی وي. والسلام.